بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ورونو او خویندو او ټولو افغانانو مشرانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې د پارلمان پلورل شویو وکیلانو په دې وروستیو کې بیا په تذکره او یا پیژندپاڼه کې د افغان او اسلام د تذکره د نوشتې او لیکلو څخه نفرت کړی دی او دا پر خپل سر دغه نومونه ځینې غورځولي دي او قانون یې تصویب کړی دی. دا د دوی د غلامۍ او د دوی د پلورلو یو ښکارندوی عمل دی. دا بې کفایته او ناقانونه پارلمان د دوی موږ دغه پرېکړه ردوو. موږ ولسي مشران او ولسونه به هېڅکله و دوی ته دغه اجازه ورنه کړو چې زموږ ملي او کلتوري اشعارو ته زیان ورسوي. دا زموږ ملي هویت دی او زموږ په ملي هویت کې باید ولیکل سي چې افغان او اسلام. ته که غیرتمن یې د پارلمان وکیله، ته که د دې ملت خادم ځان ګڼې، ورسره تاجک او ازبک او هزاره په مابینځ کې نفرت له منځه یوسه چې دا تاسو او ستاسو د پارلمان وکیلانو په منځ کې راوستلی دی. ته که د دې هېواد خواخوږی یې، ولاړ سي په دې ولایتو کې وګرځئ، دا ولسونه سره یې وکړئ، د جنګ په مقابل کې یو شعار پورته کړئ. تر ننه مو د جنګ مخالفت کړی دی یا تر ننه مو د خپل ولسمشر حمایه کړې ده یا ټولو تیشه پسې راخیستې ده. دغه ونه د مرکزي دولت درته ونې غوندې ولاړ دی او تاسې په تیشه وهئ وهئ وهئ. د ولسمشر تاسې مخالف یاست، د وزیرانو تاسې مخالف یاست، د هر وزیر څخه تاسې کمیشن اخلئ. نړۍ ته مو وشرمولو د پارلمان وکیلانو. مشر ستاسې غل دی، دغه دی اوس مو رئیس په غلا په تورن دی، څارنوالۍ ته نسي خپله قضیه نسي خلاصولی. دا په تاسې کې پیدا سو. دغه ملک ستاسې د لاسه خراب دی. د خدای په نیز هغه سړی ډېر مهم دی کوم څوک چې تقوا لري. تقوا تاسې په تذکره کې د افغان او اسلام یا د مذهب د لیکلو مخالفت په دې معنا نه دی کړی چې دا ولس سره یو موټی کوي، بلکې تاسو پر یو بشري قوې باندې تېری کړی دی. زموږ د اهل هنودو وطنوالو پر کلتور او مذهب باندې مو تېری کړی دی. زه حیران یم تاسو ته چې تاسې ولیده یو چا په رمازه کې خوا بدوي، هغه هندو بله ورځ چغې نه ولې چې په تذکره کې اسلام او افغان ذکر که. د پارلمان وکیله تر تا خو هغه هندو لا ډېر بهتره او مهم دی د ملک دپاره. هغه چغې د جنګ پر ضد وایي، هغه چغې د اتحاد دپاره وایي، هغه د افغان او اسلام دپاره وایي. ته نه غواړې د ایران او پاکستان غلامه او د خارجانو خادمه، تا خو دې ملک ته بل څه ونه کړل. محبوب ولسمشره، هېڅکله موږ ستا د فرمان مخالفت نه کوو. ستا هغه فرمان موږ ته قابل د قبول دی چې تا صادر کړی دی او ویلي دي چې په تذکره کې د افغان او اسلام ذکر سي. واورئ ټولو افغانانو، مرکزي حکومت ته تاسې هم واورئ او وزیر صاحبانو تاسې هم واورئ او ای پارلمانیانو، هغه پارلمانیان یادوم چې دغه د اسلام او افغان مخالفت یې کړی، تاسې هم واورئ. دا پیژندپاڼې مو ځانو ته جوړې کړئ. دا موږ نه غواړو. دا هغه چا ته جوړې کړئ چې تاسې ته پر دغه معاش درکوي چې دغه نومونه ایسته کړئ. موږ باید مذهب ولیکو، موږ باید د تذکرې په ډیټابیس کې قوم ولیکو، خو پر پیژندپاڼه باندې به افغان او اسلام غواړم. افغان زما هویت دی، اسلام زما دین او مذهب دی. هر څوک چې ما د دغه دوو دیني او کلتوري حقوقو څخه محروموي، هغه زما دشمن دی. هغه که د پارلمان وکیل دی، هغه که وزیر وي، که هغه رئیس جمهور وي، که هر څوک وي، موږ د دوی دغه فیصله نه منو. د افغانستان ړوند کڼ نابینا ولسه تر څو پورې به دغسې ړانده وکاڼه پراته یاست. قسم په خدای چې تاسې راپورته نه سئ او موټی نه سئ که یا ملک جوړ سي یا مو ولاک اولادونه پر قرار سي. همداسې به مرو. په اخر کې د ټولو افغانانو څخه غوښتنه لرم چې په پیژندپاڼه او یا تذکره کې دې د افغان او اسلام د لیکلو ننګه وکړي. که په رښتیا افغانان او مسلمانان یاست، دغه یې ځای ته راولاړ سئ. او زه پر دې وکیلانو باندې غږ کوم، که تاسې غیرتمن وکیلان وای، که تاسې په عدل و انصاف پوه وکیلان وای، تاسې به په دا 15 کاله کې د دې تذکرې دپاره د افغانستان د ملي ژبو څخه یو ملي نوم ورته انتخاب کړی وای. تر اوسه پورې ستا تذکره په عربي ده،
ته په دې باندې نه پوهېږې لیونی کوڼ یې ړوند یې نالوستی یې وطن پروش یې ته په دې نه پوهېږې چې تذکره څه معنا آیا دا زما په پښتو یا دري ژبه ده ولې د بلې ژبې لغات زما د هویت د پاڼې دپاره استعمال شي دغه کار وکړه راپورته شه دا مه کوه چې افغان اسلام مه پکښې ذکر کوئ زه د ټولو افغانانو څخه په مقرر ډول په ډېر درنښت او احترام دوی څخه هیله لرم چې زموږ د دغې مبارزې ملاتړ شي او په تذکره کې موږ افغان او اسلام لیکل غواړو د دې په خلاف که د دولت او د ملت تر مابینځ هر څومره واټن راپورته کېږي رامنځته کېږي دا پارلمانیان راولي او زما د محبوب ولسمشر صاحب څخه غوښتنه دا ده چې د دوی دغه تصویب پاڼه او دغه تصویب د دغه قانون ولرد کړي دوی ناقانونه خلک دي وما علینا الا البلاغ المبین